او دغه افغانستان نه بغیر موږ دغه لکه انتر فرانسې پورې دا جلبي موږ لګېدلی خلک چې دغه عربستان ته ځي حاجي صاحبان هغې هم دا توپې جوړوي ځان ته وړي هغې هلته وړي. څومره وخت کېږي چې هلته وریجې خرڅوي؟ یو 11 کاله کېږي. 11 کاله کېږي. خانم جان چې ورته وایي هغه مخکینی ډیزاین اوس خو هغه ختم شوی ده. خانم جان هم پوره یو وخت کش کې و. ډېر زیات کش خو ځان ته کومه جوړه نه وه کړې؟ نه زما نه خوښېږي. چند دانه بچۍ د وریجو تېر شوی ده؟ 4-5 دانه تېر شوي. 5 دانه 6 دانه 5-6 دانه تېر شوي. 5-6 دانه تېر شوي. بس خو دا مې کې خوب خاطره داري. والله چې خوب خاطره نه لري. ډریورۍ کې کوم کار سخته ده؟ سوارلۍ کېنول. تا پکې فقط پاکستان یاد کړ. پاکستان د لکه څه نه خوښېږي؟ ولا پاکستان داسې ده چې زموږ لپاره داسې ښه هغه نه لري، ښه تاریخ موږ ته نه لري. زموږ د هر څه لپاره چې موږ ته لیږي په چل کې ده موږ سره. که پیسې چا سره نه وي نو بیا؟ نو که پیسې چا سره نه هېڅ مشکل نشته ده. یعنې هېڅ نه راځي؟ نه را دې شي موږ یې مصرف نه وتلی شو انشاءالله چې بسم الله الرحمن الرحیم. د ګل وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې احترامات. هیلهمن یم چې ښه به یاستئ، صحت به مو ښه ژوند او کار به مو د زړه په خوښه باندې روان وي. نن د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ د چارباغ بازار ته راغلي یو. د چارباغ بازار کې به له وطنوالو سره له هېوادوالو سره مرکې کوو، زړهخواله به کوو، د هغوی روزمره ژوند به وګورو چې دلته دوی په دغه بازار کې خپل روزمره ژوند څه ډول تېروي. ګرمي هم ډېره ده. پیل کې موږ د چارباغ بازار له مشهورو ځلوبیو نه خپرونه پیل کړله. دغه ځلوبۍ تقریبا ډېر شهرت لري او له ډېرو لرو ولسوالیو نه د هېواد له ځینو ولایتونو نه خلک راځي دغلته د چارباغ ځلوبۍ اخلي او نوشیجان کوي. دا چې څه کمال پکې ده، له همدغه د ځلوبیو له پلورونکي سره به څو شېبې زړهخواله وکړو چې دی موږ ته په دې تړاو باندې څه وایي. سلام، ستړی مه شې. وعلیکم سلام. ساده ښې جوړې. ډېره زیاته مننه. څنګه یې؟ صحت دې څنګه دی؟ شکر الحمدلله ښه دی. تا خپله خاص دی؟ سلامت اوسه. ډېره زیاته مننه. لومړی کې که راته ووایې چې دغه د چارباغ بازار کې خصوصا موږ د ځلوبیو دوکانونه وکتل، تر ټولو مشهور یا لومړی چې جوړ شوی کوم یو ده؟ دا خو مخکې دغه موږ تقریبا یو 15 کاله کېږي دغه کار مو شروع کړی دی. موږ هم ډېر مخکې جلبي پزه شو. تقریبا 15 کاله کېږي دا جلبي موږ کوو. له تاسو نه مخکې دلته چا کار کوو؟ دلته مخکې یو دوست سپین ږیري و، هغه اوس خدای دوبل وفات شوي دي او د هغې نه وروسته موږ کار شروع کړی دی. ستا د کورنۍ غړي وو که نه بل څوک وغواړي؟ موږ شکر الحمد خپل والد صاحب دا کار شروع کړی. یعنې تاسو په کاري سابقه په دې برخه کې ډېره زیاته لرئ. علت د دغه ځلوبیو د مشهورتیا څه ده؟ موږ په جلال آباد کې وخت ناوخت خلکو نه اورو، په کابل کې یا په ځینو نورو ولایتونو کې کونړ کې چې د چارباغ ځلوبۍ ډېرې مشهورې دي. علت د مشهورتیا څه شی ده؟ ولې دومره مشهورې دي؟ د دې د مشهورتیا علت یو علت دا دی چې دغه موږ خالد بوره کاروو. خالد بوره دی او دغه خاراتو چې کاروي هغه اکثره ګلوکوز استعمالوي. هغه یو مني چې خرڅ استعمال نشي، هغه یو مني چې که یو میاشت پاتې شي، یو 2 جمعې پاتې شي، خپل وزن نه کموي. دغه خالد بوره دی که دا اوس نن ویسي، سبا دا یو من کې 1 کیلو دان کموي، وچېږي، سپینېږي، سپین بوره وړي. دا یعنې هغه خالص له بورې نه جوړېږي؟ خالص بوره نه جوړېږي. نور پکې کوم ګډوډي پکې نشته، لکه دا ګلوکوز او شکرین دا شیان موږ نه کاروو. خالص بوره دی. ډېر ښه. لومړی کې دا ځان لکه چې معرفي نه کړه، موږ نه هم له یاده وته. نوم دې که واخلې؟ نوم مې حضرت بلال دی او د لغمان ولایت د قرغیو چارباغ اوسېدونکی یم. د چارباغ اوسېدونکی. د ځلوبیو د جوړښت په تړاو خو دې موږ ته ویلې چې دا له بورې نه جوړېږي او تر ډېر وخته پورې نه هم خرابېږي، خپل خوند په خپل ځای باندې ساتي. له دې نه علاوه ته نور څه شی جوړوئ په دې دوکان؟ د جلبۍ سره موږ مټایان جوړوو
خجوري جوړو نو مخپلې وي بعد ورته مټر پلي وي دا جوړو چې دا خجوري کې موږ مسیا شو شو دې مسیا هغه شو دې کې چې دا یو مش ډیر پاتې شي دا نرمي شخيږي نه خپل الله نور کوي مټیان دي خجور دي مخپلې دي موږ درې وړو کې بغیر د مټیان خجور او مخپلې کې موږ هغه شو ذایقه هم خوندور راځي او کڅونه پاتې شي د خپل نرمالي د مې نور کوي شخيږي نه نرم کې لکه کې غوندي یعنی په کیفیت باندې کار شوی دی خشیان پکې ګډوي لکه اوس هغه پکې ګډوي چې دا ډېر وخت نرم پاتې شخي پاتې نشي او دغه کې مسیم دغه او د ذایقه مخ کوي څونه پاتې شي د خپل الله نور کوي شخص شي کلک شي یا کوم دغه مسیو هغه سره د خوندم جاتي خوندور کی ورس کې څومره زلوبۍ ته په خیر دلته څومره زلوبۍ خرڅيږي ستا یاره دغه موږ معلومات کړل چې څومره په خو دغه د جلبي خلاصي کې بیرته دوړه کړی لګو جلبي په خو خپل دکانداري څنګهورو خلاص بیا په خو معلومات هم کړل ده اوس خو هوا ګرمه ده اوس به خریداران یو څه کمی په نور ورځو کې د صحت اقل تاسو معلومات کې څومره زلوبۍ تاسو خرڅوي دا اوس اوړه ده اوړه کې بازار هم ډیر کمزوري کیږي شکر الحمدلله خده او بیا شي می دغه کې بازار کې کیږي او د بیا معلومات ممکن نه ده خو کې دې شي ورځ کې شل منه دیش منه دښونه پورې انګلیش منه پر بخښو او لکم ولایتونو نه لکم ولسوالۍ نه خلک دلته د زلوبۍ په خاطر باندې راځي دا خو دغه جلبي لپاره دا څلور افغانستان څلور ولایتونو څخه خلک راځي خو دا کابل نه ډېر ننګرهار نه خلک راځي خپل لغمان مرکز نه خلک راځي او دا افغانستان نه بغیر موږ دغه لکه انتر فرانسې پورې د جلبي میګلې خلک چې دغه عربستان ته دي اجي زبان هغه د توپې جوړي ګنده وړي هغه الته وړي په خبر ته نور دی خو دې ځان تلري ځان د زلوبۍ خرڅول پر مال خو بل رنګارنګ خلکو سره مخامخ شوی کومه خوږه خاطره جالبه خاطره کومه څه اخیستونکو له مشتریانو لري کني لري جالبه خاطره خو دا چې ورځ نگران خلک راغلي ول نه پیګم چې خپل مرکز نگران او کنور وسایل راغلي ول نو هغه استاد هم چې ګونګې ده نو دې تیر شي تر مرکز لغمان ته هغه ول چې نو د دې ملګری ولاړ البته راغله ګلوبال ډیر زیات نو دې چې کته دکان ته راغی د ګونګې ته وایي چې هغه افریقا خبر نه چې دا ګونګې ده وایي موږ ویل دوی خان چې لاړو موږ چې موږ ته تیار کړو او دې باندې ځان لیک د بادري کو چې راځي ته موږ ویل او دې ماته شو صحیح دی بالکل خان راشي او موږ تیار کړی نو ورته خندا وګمال لغمان ته راغلی سي نيران نه سي او مالدا ګونګې ده د خندا مرګ دې په خندا وګې دلا شفا تاسو خپل جلبيان یعنی بدروغي په سړی باندې ورړل بدروغي به راکو چې دیوان لګاو چې ماته جلبي راکې مال ګونګې ده کس دا وی دا شاته شو نور ملګری مخکې شو دا موږ تر جلبي راکې جلبي ورته بیا الله حافظ چارباغ بازار کې کاکا چې دا وریجې خرڅوي له ده سره کیسې کوو دنه به ځینې خبرې ورو چې دا موږ سلام کاکا ستړی مه شي وعلیکم سلام وروره خاصه جوړې تاسو ډېره زیاته مننه څنګه یې صحت څنګه ده شکر ده الله احسان ده وریجې د سهار نه ډېرې خرڅ کړې کلک ښه ده شکر ده ډېر خرڅېږي زموږ لیدونکو ته که ځان معرفي کړي څوک یې نوم دې څه زه حمدالله یم د چارباغ اوسېدونکی حمدالله د لغمان د چارباغ اوسېدونکی او د چارباغ څومره وخت کېږي چې هلته وریجې خرڅوي یو 19 کاله کېږي 19 کاله کېږي زلوبۍ والا ماته ویلي 45 کاله 40 کاله شاوخوا سابقه لري دلته وریجو والا 19 کاله سابقه لري تاسو لکه چې پاخه دا ځای نه نیولي او همدې جي یو که نه د همدې ځای یاست او همدې جي همدا بازار هم زمونږ دی نو لغمانیان وایي ډېر چالاکه خلک دي رښتیا ده که نه هو خدای نو ګزاره چالاکي په څه کې ده ولا چالاکي په خوله هم ده او په لاس هم کېږي چې مخ یعنی ولې په دغه چالاکي کې لغمانیان مشهوره دي څه نظر لري ته نو خولې نه صفۍ ډېر لري صفایي ډېره لري کار او ژوند نه دی راځي او شکر ده شکر ورځ کې څومره وریجې خرڅوي یو 2 منه بس 2 منه وریجې 2 منه وریجې کې 2-300 درته پاتې کېږي او شکر ده 300 پاتې کېږي 300 بیا خو 400 څه وګټل نو تقریبا د میاشتې یو 12,000 افغانۍ شو او ډېر شکر ده او کار روان دی شاته ملا
دا د ډیره زبردست خبره وکړه ځکه چې انرژي ولري او زحمت وباسي کار چاته مجبوریت سبا وخت اذانو چې پاتې کو دا لمر د پمام ګوره پمام کې خولې را ماتي لمر د ګرمي دا عمر ته څنګه کې مشتریانو ما سره فازه هیڅ منګ لډاره کله کله خبرونه پس په دې وړي کې ځکه نه راوځي ډیره زیاته ګرمي او نن مې زړه کوم چارباغ خلکو سره زړه خاله کوم څه ډول مشتریان لري مطلب د غټ عمر خوندان د دوري غټ مشته واړه مشته هر رقم خلک را سره راځي کوم وخت به چا درنه پیسې نه پېښتول نه داسې وخت به راغلی چې به درنه خوړلې مې څه کولی او داسې وایي بېرته بیا راځم بیا نه راځي نور نه راځي نه بیا تښتي زه هم ورته وایم چې پرېږده نه هېوادوال دې ویني په داخل کې د افغانستان یا خارج کې د افغانستان تا ویني نو هغوی ته څه ویل غواړي څه پیغام لري هغې ته ټول سلامونه لرم چې کوم یو دلته ما ګاکان دي ټول تللي خارج ته تللي هلکان فرانسه جرمني ټول ته تللي زما ټول سلامونه هغې ټول ته ورسېږي فرانسه کې جرمني کې او ځینې نور اروپایي هېوادونو کې د کاکا مشتریان دي ټولو ته سلامونه وایي لمده ځای نه سلامونه واخلئ او سلامونه ورته وایم نور څه ویل خو نه غواړې نه مننه خیر څه خدمت یې موږ ته مننه جوړ سي ژوندی اوسې موفق اوسې ډېره زیاته مننه خیر لیدونکو بازار کې نو د بیلابیلو کسبونو د بیلابیلو هنرونو وطنداران لګیا دي په خپل کسب او هنر او په خپله پیشه کې کار کوي دلته یو خیاط ملګری ناست ده دا چې ما ورته مخکې یادونه وکړم یو څه ناڅه په خیاطۍ کې زم کاري سابقه لرم نو د سره به زړه خواله وکړو چې دی په دې لغمان چارباغ بازار کې څومره وخت کېږي چې خیاطي کوي سلام ستړی مشه علیکم السلام خیر سے مننه بالکل ده ډېره زیاته مننه که لومړی کې ځان معرفي کړي زموږ لیدونکو احسان الله سعادت ما د لغمان ولایت څخه احسان الله سعادت څومره وخت کېږي خیاطي کوي یا تر څو چې بس خلاص او چپ لاس هم پېژندلی ده بس همدغه کسب کې را ایثار پېژندلی دا کسب او دغه پیشه درته له پلار یا له نیکه پاتې که نه ته خپله نوی راوتی نه د پلارنی کسب ده پلارنی والد صاحب د خیاط او خیر کسب د له مغه نه زده کړی هماغه نه مې زده کړی ستا خو والد صاحب و هغه به درته ښه په اخلاص دا کسب ښودلی ما ډېری اورېدلي دي وایي دا خیاطان چاته په اسانۍ خپلو شاګردانو ته وایي کار نه ورښیي رښتیا ده که دروغ یاره نو ځکه د خپل د پلار یادونه وکړم درته چې هغه تقریبا ماشاءالله په دې کم وخت کې لس شاګردان یې تربیه کړي دي نو فلحال ټول زیاتره دوکانونه لري او خپل اخلاص یې کړی ورسره او نور بس هر چا خپل طبیعت ده نو چې څرنګه کار کوي داسې کسان لکه ستا والد صاحب د ګوتو په شمار وایي پیدا کېږي چې خلکو ته کسب ښیي وایي ځینې ورته نه ښیي وایي چې هغه د که زه ورته کار ور وښیم بیا بله ورځ دوکان خلاصي زما باندې کار کمیږي رښتیا ده که څنګه شته دي زیاتره هر رقم کسبونو کې که دکانداري وګورې که نور مستریګري وګورې دا زیاتره کسبونو کې دا لږ بخیلتیا شته ده په دې نو خیاطۍ کې طبعا هم دا شته ده دا کار هغه خلکو ته د پیغام څه د څه ویل غواړې ورته ولې دا کار کوي وی کې ښه ده که وی نه کړي نه باید دغه کار ونه کړي ځکه چې که چېرته دغه خپل دغه کسب کې بخیلتیا وکړي نو طبعا یو خو هغه برکت هم لرې کېږي د منځ نه او بل دا چې د هغې دغه کوم ژوند چې له منځه ځي ختمېږي د هغې ثمره بیا نه پاتې کېږي باید هغه خپل د لاس نه ثمره خو یې ورته دی چې موجود وي صدقه جاریه ده باید څومره کار چې کوي هغه روزي ګټي نو ثواب یې درته رسېږي بالکل هم د مالداره ده صدقه ده څه رقم مشتریان ته راځي نن سبا خو دا ډیزاینونه ډېر زیات شوي دي ځوانان مختلف فرمایشونه ورکوي تا ته همغسې خلک راځي که نه ولې نه نن سبا خو ټوله د نوې ټکنالوژي ده نوی عصر ده چې څومره نوی ډیزاینونه راوځي بس ځوانان همغې ته مخه کوي علاقه کوي نو طبعا دلته ډېر هغسې ځوانان راځي چې نوی ډیزاینونه راوځي هغې راځي فرمایشونه ورکوي همغه ډیزاین مطابق بس کار کوو ورته ما او تا خو ما درته یادونه وکړه زم خیاط ومه یو وخت کې څه ناڅه معلومات لرو لیدونکي ذهن کې کېدای شي داسې پوښتنه راشي چې استاد څو ډوله جامې ګنډلی شي ته د یو واته نهه یا لس ډولونو نومونه واخله چې دغه ډیزاینونه زه ګنډلی شم یعنې نو داسې ده چې ډیزاینونه خو ډېر زیات دي تقریبا چې قاسمي ده ډبل سلای ده سنګل سلای ده همدارنګه خانم جانې چې ورته وایي هغه مخکینی ډیزاین اوس خو هغه ختم شوی ده خانم جان هم پوره یو وخت کش کې و ډېر زیات کش خو ځان ته کومه جوړه نه وکړه نه زما نه خوښېږي د خپل سعادت جامه مې ډېر خوښېږي ځکه چې زیبایي چې ده په ساده کې ده طریقې معقوله ده که متل ده وایي زیبایي د سادګي است همداسې ده بالکل همدا شی
سلام کاکا ستړی مشي وعلیکم السلام خیر صاحب خیرت ته جوړ ډېره زیاته مننه نصیحت دې څنګه ده طبیعت دې؟ شکر تاسو خیر سئ الحمدلله ولا ښه یو نو چې تر چارباغ راغلي یاستو تر لغمانه نو حتما ښه یو زه شکر وکړم چې خیر تا ته خو هم کولر لګېدلی د ګرمي به دې نه کېږي نه 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 انشاءالله ګرمي نه کېږي ګرمي خو ډېره ده ما باندې ګورې نه ده خولې رامه نه کولر ته هغه دی ګرمي نه کېږي زموږ لیدونکو ته که ځان معرفي کړي نوم څه شی ده زما نوم محمد شریف ده د اوسېدونکی د لغمان چارباغ بازار نه محمد شریف کاکا د چارباغ یې او چارباغ نو لغمانیان په چالاکۍ کې وایي ډېره تاریخي مخینه لري سابقه لري رښتیا ده که نه او رښتیا ډېر چالاک چالاک دی او ښه دی څومره وخت کېږي د دې دکاندارۍ کې مصروفه یې کار کوي یو څه درې کاله کېږي د درې کاله کې مخکې د څه کار کوه زه هغه چې د مکتب کې هغه معلم یم ښه ته ښوونکی یې معلم یې ښه د کومې رشتې ښوونکی یې کوم مضمون تدریسوي نه کوم مضمون باید اجتماعیت تدریسوي چند دانه بچه داری تیر شده 4-5 دانه څه شي 5 دانه شي 5-6 دانه تیر شده 5 دانه بس کدام یکیش خوب خاطر داری والله که خوب خاطر نه چارباغ پردم واسم بعد امنیت هم واسه کمک خدا همت دگام بدشانه که دگام کار کنیم خوب مردم مثلا امنیت و آرامی و بسیار سهولت دیگر کسی اقامت به موجب خودکار که داره دیگر که بردی خودکار کدام چیز گفتنی داری افغانات رو در داخل افغانستان هم میبینه در خارج هم میبینه چیزی گفتنی داری برشان خواهد نه خداوندی وطن ما را آرام و خوشحال داشته باشه شما هم آرام و خوشحال باشه تکلیف میگیری وطن نیست د ګل وطن لیدونکو وطندار لری نه را باندې غږونه کول هغه د ځینو خلکو خبره ګپې را سره فرې کړی ده د سره هم زړه خواله کوو چې دی موږ ته څه ویل غواړي سلام سلام چې جوړې په خیر صحت ښه د خارې د خیر راغلي یاستئ ډېره زیاته مننه لغمانیانو کې خو ما وخت یادونه وکړله ځینو وطندارانو سره مال چې چالاکه دي د بازار کې اولنی کس ته چالاکه یې له لرې نه د نارې نه هغه خبره به نه وي چالاکه نه وي نه هماغه لغمانې چلې نه دی کار واخیستی نه چالاکه نه وي زموږ لیدونکو ته که ځان معرفي کې نوم دې واخلې څوک یې څه کاری د کوم ځای نوم مې عبدالله ده د لغمان د قرغیو ولسوالۍ نه د چارباغ بازار استو عبدالله د لغمان د قرغیو د چارباغ د چارباغ بازار دا د چارباغ بازار ده دا د چارباغ بازار ده څومره وخت کېږي په دې بازار کې ته کار کوې کار روزګار لرې زه خپله موسسه کې یم او زه خپله موسسه کې یم جک موسسې سره یم او هغلته ډریور یم او دلته خپل دوکان ده د غلې دوکان ده چې شی خرڅوې دلته جوار غنم مۍ وریځې به دغه د مونږ کار ده ډېر خو قیمته نه خرڅوې نه 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 نرخ د بازار په مطابق باندې خرڅوم کس ته ګورې هماغسې نرخ ورته بالکل ژوند او کار نه دې راضي که نه شکر ده الله نه ډېر راضي شکر ده دار به مخکې د له د ډریورۍ نه او له دوکاندارۍ نه کوم کسب کار کاوه مخکې مې لاین چلاو د کابل او د تورخم لاین ډریور وم ښه د وخت ډریور پاتې شو او ډریور وم بیا هغې نه بس لاړم یو شخصي انجو هغې ته لاړم هغې سره اوس کار کوم او هغې نه چې بیا په رخصتۍ راشي د خپلو وروڼو سره دوکان کې ناست یم ډریورۍ کې کوم کار سخته ده سوارلۍ کېنول سوارلۍ کېنول ولې سخته ده په هغې کې خو سوارلۍ راځي ورته وایي راځه کېنه ته خو را په شا کوې نه که نه که څنګه والا چې هغه ډېر په زاریو په منتونو بس پنډکی راکړه پنډکی راکړه بس ډېر په زاریو په منتونو یې کېنوم دا ځینې وخت په دې اډو کې هم دغسې کشوګیري د ډریوران وایي په دې مشتریانو باندې په سوارلۍ باندې ګریوانونه شکي رښتیا ده که دا حقیقت ده او که ګریوان به ونه شکي نو موټر به دې خالي نو بس چې غلی ناست یې ولاکه تا څنګ ته پښه داسې سوارلۍ درسي او چې تا ته وي چې دور ورته تا سره ځم یعنې په منډه ده په منډه ده په ټنډه نه ده ډریوري نه ده خو به له خپلو مشتریانو نه له خپلو ګاکانو نه یا سوارلۍ نه به ډېرې جالبې او خوږې او ترخې خاطرې لرې موږ ته به څه داسې ووایي چې ستا په دې ډریورۍ کې کومې خوږې او ترخې خاطرې راغلي والا ژوند کې م ډېرې ولیدلې او ډېرې م لیدلې وې سره خو داسې هغه هم چې نه چې تی زیات یا خندولی یا ډېر خفه کړی یا غوسه کړی داسې یو څه دې کوم سوارلۍ نه کورېدلي پر کنډیشن باندې جنګ هم پر کنډیشن ډېر هم جنجال پر کنډیشن باندې راته
چې پل محمود خان کې به ورسره خبره وکړله چې ایر کنډیشن بندي نه چالانه راته تر جلال آباده پورې موږ به بیا سوالۍ کېنوله د مهیپر بیخه پورې به مو ورته لږ مزل وکړو بل هغې به بیا تا ته چالان کړو بیا به سوالۍ سره لاس په ګرېوان وډو اوله کې چې دغه ډریوران رښتیا هم نارې وهي خر کنډیشن او خر کنډیشن سړی وایي زه راځم د سره لاړ شي بیا لاره کې دغسې څه خرابه شي بس دا جنجال بیا ورسره په دې اخره کې راځي تا خپل هم دا کار کړی که نه او 2-3 څلور ته ما ورسره جنجال راغلی نو ولې داسې کار کوې ولې کور ایر کنډیشن د پس دی بیا ورنه ورته والا موټر دا نه بوج پې راځي بس په ماشین باندې او په همدې چلو هنر چې زیات نه کې نم زیاتېږي والا چې دا خو حقیقت ده لیدونکي به په داخل کې متاویني افغانستان کې او په خارجي اروپایي هیوادونو نورو هیوادونو کې به متاویني حتما دې ویني وطنداران ستوي هغوی ته څه ویل لري کوم شعر ورته وایي کومه ټوکه ورته وایي کومه جالبه خاطره ورته وایي لغمانیانو ته خو هر څه زده دي زه دا منم او ما ډېر لیدلي دي دوی ته به څه ویل غواړي چې ډالۍ ورته لري که نه یاره چې بهر یې خدای دې هلته خوشحاله لري او چې دلته یې پروردګار دې دلته له موږ سره چلوي د ګل وطن لیدونکو ګرمي ده او لا هم د چارباغ په دغه بازار کې یاست دلته له دغه کاکا سره مرکه کوو دوی 5-6 کسانو یوازینی همدا کس چې حاضر شو زه سره مرکه کوم سلام کاکا ستړی مه شې وعلیکم السلام څنګه صحت دی شکر ده الحمدلله ما ته خو هغه استاد ویلي چې ملا صاحب یې څه امامت لري چېرته نه امامت نه لرو البته چارباغ لیسه کې معلم ښه ښوونکی یاست ښوونکی یم د کوم مضمون تاریخ د تاریخ لیدونکو ته که لومړی کې ځان معرفي کوئ او نوم واخلئ زه محمد حسن د محمد حنیف زوی د لغمان ولایت مرکز اوسېدونکی یم د لغمان د مرکز اوسېدونکی یاست بله او د تاریخ ښوونکی یاست تاریخ ښوونکی یم بله تاریخ کې خو به ډېرې افسانې او ډېرې کیسې دي. انشاءالله انشاءالله د کوم وخت ستاسو ښوونکی په دې افغانستان کې وطن کې له کوم پاچاهۍ نه را شروع شوي ستاسو یاره د امارت نه شروع دا اوسني امارت ښه ډېر ښه دلته د څه کول دی د ځلوبۍ دکان دلته خو د عطاالله خان زموږ یار ده د سره راځو سلام علیک لرو کله چې لغمان نه راشو د حاضري نه مخکې یو ځل د سره حاضري هم ځکه عطاالله دې ملګری ملګری ځلوبۍ دې واخیستې که نه اخلو ولې د چارباغ ځلوبۍ ډېرې مشهورې دي او بله ولې مشهورې دي بس خو دکې تقریبا داسې ملاوټ او یا درته ووایم چې ورسره بل شی نه ګډوي خاص غوړي دي شیریني دي او دغه غوړي دي نور پکې څه نشته ځکه څه شی چې ګډوډ وي ملاوټ پکې هغه بیا د خوند شی نه خوند پکې نه که نه او دا یو خاص ځان ته ځانګړی خوند لري ځکه مشهور یعنی لکه څنګه چې په جلال آباد کې د کامې شیریخ یا په خوږیاڼو کې سیکارام مشهور ده ځینې نور ځینې کې په چارباغ کې چې ده بیا په لغمان کې د چارباغ ځلوبۍ مشهور د چارباغ ځلوبۍ مشهور ده بیا خصوصا د عطاالله ځلوبۍ دا ډېر مشهور ډېر مشهور ده لیدونکو ته څه پیغام لري وطنداران به تا په داخل او خارج کې حتما ویني څه ویل ورته غواړي بس پیغام همدغه ده چې کله کوم شی د وطن هغه د وطن کوم شی چې جوړېږي هغه نه د استفاده وکړي خارج نه چې کوم شی راځي هغه نه د استفاده نه کوي ځکه دا هم د وطن د اقتصاد لپاره ښه ده او هم د صحت لپاره ښه ده دلته خارج نه چې کوم شی خصوصا پاکستان نه راځي هغه کې ډېر ګډ وډ مواد استعمالیږي او بالاخره د مرض او د خطرې باعث ګرځي لیدونکو استاد وایي چې له داخلي محصولاتو او تولیداتو نه استفاده وکړي ګټه یې په داخل کې خپلو وطندارانو ته او خپلو دغه تجارانو ته رسېږي نو له بیروني محصولاتو استفاده مه کوئ افغانستان ته خو له پاکستان او له ایران او له ډېرو هېوادونو راځي خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي راځي تا پکې فقط پاکستان یاد کړ پاکستان د لکه څه نه خوښېږي ولا پاکستان داسې ده چې زموږ لپاره داسې ښه هغه نه لري ښه تاریخ موږ ته نه لري زموږ د هر څه لپاره چې موږ ته لیږي په چل کې ده موږ سره داسې نه کوي چې اخلاص موږ سره ولري یعنې لکه د نستوړي مار ده دقه شی ده خلاص ده هغه نه موږ ښه ورځ نه ده ښه ورځ هم نه ده کتلی د اول نه اخره پورې زه انشاءالله دا کرلو ریبل دي کېدی چې هغوی هم ښه ورځ ونه انشاءالله روان ده ډېره زیاته مننه چې مرګه دې وکړله سلام ستړی مه شې وعلیکم السلام خیر بخیر ډېره زیاته مننه نوم دې عطاالله ده که نه زه غلط شوم نه عطاالله سعادت نیرو عطاالله سعادت سعادت صاحب څنګه یې شکر ده الحمدلله خیر خپله ښې ډېره زیاته مننه صحت دې څنګه ده شکر ده الحمدلله ګرمۍ کې د ځلوبۍ پخول سخت دي که آسان ښه دي ګزاره کوي نه سخت نه اسانه ده نه لږ خو به سختي ګرمي او ګرمي خو ده لږ ده څومره وخت کېږي دغه ځلوبۍ پخول پخوي یا د ځلوبۍ کاروبار یاره 14-16 کاله کېږي چې دا 14 کاله کېږي تاسو نه بره خواته معلم صاحب ځلوبۍ هغه خو تاریخي مخینه ډېره لري او هغه سره مو کوم وخت کار کړی که نه او ډېر مې کړی دا د هغه کاریګر یم ښه ته د هغه کاریګر یا د هغه شاګرد او بالکل دا
څومره ښه چې استاد او شاګرد دواړه تقریبا کلونه وروسته بیا هم په همدې یو بازار کې ګډ کار او دا خو ځنه کله چې دکان جوړاوه استاد خو دې خفه نه و چې ولې دکان نه هېڅ خبره نه دا دکان خو دې خپل ده او خپل د شکر مخکې موږ په ځلوبیو وغږېدو وایي د لغمان د چارباغ ځلوبۍ ډېرې مشهوره دي او د مشهورتیا علتونه ځینې وویلې داسې کومه خاصه ځانګړنه لري که نه هو ځانګړنه خود لري خو دا خاص بوره ده شکرین ګلوکوز نه لري که نه نور په ځایونو کې چې لاړ شي شکرین ګلوکوز کاري د چارواخ خاص بوره ده بل شی نه ګډوي پکې ځان د ځلوبۍ پخې که نور هم څه پخې ځان ته دا څه چې شپږ واړه شیان ایښي دا ټول یې خپله پخوم دا بیرون چې ایښي دي او دا ټول یعنې بل ځای نه راځي نه بل ځای نه خجور دی نو پاره ده او پلي مټر ده درویش ده د دې شپږ رقم خوراکي توکو کې د کوم یو پخول اسانه دي ټول اسانه دي ماته بیا خو د تکلیف ډېر ونه غواړي جلبۍ اسانه دي دا نور سخت دي او نور او سخت سخت پکې کم یو ده سخت پکې هغه د مټایان دي مټایان پکې سخت مټایان سړي او کیلو په څو دي ځلوبۍ کیلو په 90 روپۍ دا خو بیا ارزانه دي تقریبا مان له 100 روپۍ راځي 500 دي شادي 500 ورکو 500 خلکو ته ورکو 600 یا 500 بیا داسې ځلوبۍ لکه د چارباغ او د چارواغ جلبۍ ډېرې خوندورې ځلوبۍ بالکل دا کټ خبره لیدونکو ته څه ویل غواړي ما درته مخکې یادونه وکړله یو څه به وایې که داسې یو سره یو شعر راته ووایې یوه ټپه راته ووایې چې ځلوبۍ پکې یادې شوي یاره داسې ټپه خو درته نه شي ویلی چې ځلوبۍ پکې یاد شي چې دا په دې ګرمۍ کې یخ اسکریم خرڅېږي ګرم اسکریم خرڅېږي دا به لمده نه وایو سلام ستړی یم چې السلام علیکم بخیر راغلی وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه څنګه یې صحت دې ښه دی امن ده تاسو خاص صحت ښه ده فضل د خدای دا که لومړی کې ځان معرفي کړي لیدونکو ته نوم مې فرید الله ده او د چارباغ اوسېدونکی فرید الله د چارباغ اوسېدونکی اسکریم خانه دې خپله ده نه دلته کار کوم کار یم د کاریګر یې ته او ملګري مې دي ده څومره وخت کېږي چې دلته اسکریم خانه جوړه شوې 8 کاله کېږي شاوخوا 8 کاله 3 څلور 15 دانې وې او چا راته ویلي په دې بازار کې وایي دا ډېره مشهوره ده ولې مشهوره مشهوره ده مصرف پې باندې کوي کوالټي ښه کوالټي ده او بل دلته ډېر دي نو مصرف پې باندې نه کوي هماغه سبب د دې شي چې ماته سره مخ شي د سکریم په کیفیت باندې تاسو کار کوئ کوم شیان ګډوئ چې سکریم خوندور راځي دې کې فلیور دي نو رقم فلیور دي نو هغه د وخت په مطابق سره نو تازه میوې کوي هغه وخت سره امونه دي اوس کیله اچو ام اچو تازه ام اچو بیا د دې میوو په نشتون کې نو بیا فلیور دي وچه فلیور دي هغه استعمالوو د ګرمۍ کې څه ده یخ سکریم خرڅوئ که ګرم نه یخ سکریم خرڅوو سکریم ګرمې کې یخ نه یخي لغمانیان خو ډېر چالاکه دي وخت نه وخت به یو چا باندې غږ کوم چې راته چې ګرمي دې ختمه کړم که څنګه او دا خبره خو شته دي او ګپ شپ لګو که ملګری یو کبلي داسې یو اواز پې باندې کوو ډېره زیاته مننه لیدونکو ته څه ویل غواړئ څه پیغام لري لیدونکي به تا په داخل او خارج کې حتما ویني له خیره وطنوالو ته کوم څه ډالۍ لري کوم شعر ټپۍ بل څه یې ورته یاره شعر خو شینۍ خو زه وایم چې راشئ د ناصري سوپر آیسکریم نه خوند واخلئ او جز دا شیریخ ده دلته انشاءالله ښه خدمت به کېږي او موږ یې په خدمت کې یو که پیسې چا سره نه نو بیا نو که پیسې چا سره نه هېڅ مشکل نشته ده یعنې هېڅ نه راځي نه را دې شي موږ یې مصرف نه وتلی شو انشاءالله چې او داسې څه مشکل به نه وي څو کسان په دې سکریم خانه کې کار کوئ دلته 6 کسه یو موږ شپږ هم د وړوکي ځای کې شپږ د وړوکي ځای کې بیا خو م کار ټیټ او شکر ده ښه ده کار موفق اوسئ خیر اوسئ کور ودان د ګل وطن درنو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه تر بیا چې زه فضل مالک ترین ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو به پاک او مهربانه خدای سپارم یو سوکاله او ارام افغانستان په هیله